نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد. قدرمنو اوریدونکو، د حضرت عمر رضی الله عنه د سیرت مبارک 15مه برخه نن تاسو ته وړاندې کوو په توفیق سره د الله جل جلاله. لیکوال او ترتیب کوونکی مولانا حبل الله المتین، ویناوال مولوی عبید الله. چې بالکل د اسلام راوړلو او سمې لارې ته د راتللو امید نه وي، نو بیا سزا ورکړئ. د انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی چې موږ د خراسان ته ستر ښار محاصره کوي. په هغه ښار کې یوه مضبوطه قلعه وه، په هغې کې هرمزان باچا هم و. ما هغه محاصره ماته کړه او هرمزان می ژوندی ونیوی، او امیر المؤمنین رضی الله عنه ته مې هغوی غره ته ختلي او محفوظ وي، خو چې کله راکښته سي او ورته راسي نو قتل یې کړئ. نو امیر المؤمنین عمر رضی الله عنه ورته لیک واستوی چې زما دې په خدای جل جلاله قسم وي چې په تاسو کې هر چا دا ناوړه عمل وکئ، سر به ورڅخه پرې کوم. چې تاسو یو ځل خلک تسلیم کړئ، بیا ورسره دوکه کوئ. تاسو ورته د امن وعده ورکړئ، بیا وعده خلافي کوئ او وژنه یې، او دا د اسلام د مبارک دین خلاف کار دی. تاسو یې باید تر یو وخته وساتئ چې بالکل د اسلام راوړلو او سمې لارې ته د راتللو امید نه وي، نو بیا سزا ورکړئ. د انس بن مالک رضی الله عنه څخه روایت دی چې موږ د خراسان ته ستر ښار محاصره کوي. په هغه ښار کې یوه مضبوطه قلعه وه، په هغې کې هرمزان باچا هم و. ما هغه محاصره ماته کړه او هرمزان می ژوندی ونیوی، او امیر المؤمنین رضی الله عنه ته مې راوستی. کله چې امیر المؤمنین رضی الله عنه ته مخامخ سو، امیر المؤمنین رضی الله عنه پوښتنې ورڅخه شروع کړې. هرمزان باچا ورته وویله د مړو په شان خبرې وکم که د ژوندیو؟ هرمزان د دوه تکړو صحابه کرامو براء ابن مالک او مجزات ابن ثور رضی الله عنهما قاتل و. نو عمر رضی الله عنه ورته وویله پر تا باندې بیره نسته، یعنی مه ډارېږه، خبرې کوه. هرمزان ورته وویله کله چې تاسو د بوتانو عبادت کاوه نو موږ در باندې غالب وو، او تاسو ته دوه چانسونه وه، یا غلامي او یا مرګ. خو چې کله تاسو ته نبی صلی الله علیه وسلم راغی نو زموږ دواړه لاسونه مات سول. موږ عجمیان به اوس همیشه مغلوب او تاسو به د دین په برکت غالب یاست. نو انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې کله امیر المؤمنین رضی الله عنه ما ته وویل چې هرمزان سره څه عمل وکړو، نو ورته ومې ویله شاته د ده زبردست فوج پاته دی، هغوی بیخي زیات قوي دي. که ته هرمزان ووژنې نو د هغوی مورال به کښته سي، ګډوډي به پکښې راسي او موږ به ورباندې غالب سو. نو امیر المؤمنین رضی الله عنه وویله زما هم همدا رأیه ده، ځکه چې هرمزان د صحابو قاتل دی، باید ووژل سي. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې کله زما پوره یقین راغی چې امیر المؤمنین رضی الله عنه اوس هرمزان نه پرېږدي، ضرور یې وژني، نو ما ورته وویل چې یا امیر المؤمنین اوس خو ته هرمزان نسې وژلی. امیر المؤمنین رضی الله عنه په تعجب سو او یې ویل ولې؟ انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ما ورته وویله کله چې هرمزان درته وویل چې د مړو خبرې وکړم که د ژوندیو، یعنی که ته ما وژنې د همدې موضوع سره برابرې او مناسبې خبرې وکړم، که ته ما نه وژنې نو د خپل ژوند سره مناسبې خبرې کوم. نو تا ورته وویله چې پر تا باندې ډار او ویره نسته، یعنی مه بیریږه. دا خبره داسې سوه چې تا امن ورکوي، اوس چې یې ته وژنې وعده خلافه سوې. امیر المؤمنین رضی الله عنه راته وویله آیا هرمزان تا ته رشوت درکړی دی چې ته یې د خلاصېدلو کوشش کوې؟ انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي چې ما ورته وویله نه، رشوت یې نه دی راکړی، او نه زه داسې اراده لرم، زه غواړم ته وعده خلافه نسې. نو امیر المؤمنین رضی الله عنه راته وویل انسه آیا ته په خپله خبره کې صادق یې؟ که ما داسې ویلي وي یو بل ګواه پیش کړه. انس بن مالک رضی الله عنه فرمایي زه د باندې راووتلم نو هلته مې زبیر بن عوام رضی الله عنه پیدا کړ.
هغه را سره ولاړی هغه هم دا خبره اورېدلې وه نو موږ دواړو ګواهي تېره کړه چې تا دغه خبره کړې ده نو امیر المؤمنین رضی الله عنه هرمزان ته وویله ځه ته په امن سوې ته اوس په خپله خوښه ځان ته لاره غوره کړه کله چې هرمزان پوه سو چې مسلمانان په هغه وعده هم وفا کوي چې غیر ارادي ورڅخه صادره سوې وي نو پوه سو چې دغه دین حق دین دی نو مسلمان سو چې د مسلمان کېدل د ډیرو نورو د اسلام راوړلو سبب سو قدرمنو اوریدونکو د مشرانو اکثر اعمال موږ ته نصیحت دی که موږ د هغوی په لاره ولاړ سو همداسې کامیابي به مو نصیب سي عبدالله ابن حضرت اسلمي رضی الله عنه فرمایي چې موږ د عمر رضی الله عنه سره د جابیې ښار ته ولاړو هلته مو ولیدل چې یو سپین ږیری یهودي د مسجد په دروازه کې سوال کوي نو عمر رضی الله عنه ورته وویل ولې سوال کوي هغه عمر رضی الله عنه نه پیژندی نو ویې ویله موږ امیر المؤمنین رضی الله عنه ته جزیه منلې خو اوس زه کمزوری سوی یم مزدوري نسم کولای نو د یوې خوا جزیه را باندې ده او د بلې خوا د کور ساتنه ده او زه بل کم څوک نه لرم چې مزدوري وکړي نو د مجبورۍ څخه سوال کوم نو عمر رضی الله عنه یې پر اوږو لاس کښېښود او ورته ویې ویله ته نور سوال مه کوه چې ته په قوت او طاقت کې وې موږ ستا جزیه بیت المال ته سپارلې ده چې د مسلمانانو ضرورتونه مو ورڅخه پوره کول اوس ته ضعیف یې تا ته به د بیت المال څخه نفقه درکول کیږي او جزیه دې هم معاف سوه یزید ابن مالک رضی الله عنه فرمایي چې موږ د جابیې ښار فتح کړ نو مجاهدین سخت لوږې اخیستې وه یو یهودي راغی امیر المؤمنین ته شکایت یې وکړي چې ستا مجاهدینو زما د انګورو پر باغ چاپه وهلې ده ټول یې خوړلي دي نو عمر رضی الله عنه په خپله ښار ته ووتی که ګوري چې یو صحابي رضی الله عنه خپل پر ډال باندې د انګورو وږی ځړولی دی او روان دی عمر رضی الله عنه هغه ته وویله یعنې تا هم انګور راشکولی دي هغه مجاهد ورته وویله هو ما هم خپله برخه راشکولی دي خو یا امیر المؤمنین رضی الله عنه موږ نور د لوږې مرګ ته نږدې وو نو ځکه مو انګور بې له اجازې د خاونده راوشکول نو عمر رضی الله عنه ورته هیڅ ونه ویل بیرته راغی هغه یهودي ته وویله تا به دغه انګور د خرڅولو دپاره ساتلي وه هغه ورته وویله هو همدا مې د خپلو ضرورتونو پوره کولو ته خرڅول نو امیر المؤمنین رضی الله عنه ورته وویل ته د خپلې خوښې قیمت ووایه هغه یهودي ورته قیمت ووایه او امیر المؤمنین رضی الله عنه پوره قیمت ورکوي دا و د هغوی تقوا او پرهیزګاري د عامر بن ربیعه رضی الله عنه څخه روایت دی چې عمر رضی الله عنه په یو ځای کې وچ لرګی د مځکې څخه راپورته کوي او ویې ویله کاش چې زه دغه وچ لرګی وای چې هیڅ پوښتنه نه راڅخه کېدلی د ابي نعیم رضی الله عنه څخه روایت دی چې عمر رضی الله عنه وفرمایل که چیرې د اسمان څخه یو اواز کوونکی اواز وکړي چې تاسو ټول به جنت ته داخلیږئ بې له یوه شخصه نو زما دا بیره ده چې هغه یو تن به زه یم او که چیرې د اسمان څخه یو اواز کوونکی اواز وکړي چې تاسو ټول به جهنم ته ځئ غیر د یوه تنه نو زما امید دی چې هغه به زه یم یعنی هم ویره پکار ده چې عبادت په احسنه طریقه وسی او هم د الله جل جلاله د رحم او کرم امید پکار دی حیلة الاولیاء یو روایت ذکر کړی دی چې عمر رضی الله عنه ته د یمن څخه یمني پټوان او چادرونه راغلي وه او چاته یې د تقسیم امر وکړي هغه ټول تقسیم کړل چې کله خلاص سول نو که ګوري چې حسنین رضی الله عنهما د خلکو پر اوږو پښې را اړوي او د امیر المؤمنین رضی الله عنه مخې ته راغلل هغوی څه ونه ویله خو امیر المؤمنین رضی الله عنه زیات خفه سو صحابه کرامو رضی الله عنهم پوښتنه وکړه چې ته ولې خفه سوې او ژړغونې ښکارې امیر المؤمنین رضی الله عنه ورته ویله تاسو د حسن رضی الله عنه او د حسین رضی الله عنه په باره کې د خدایه نه بیریږئ هغوی وویله چې دا څادرونه پر دوی باندې غټ دي او پر بی فاطمه رضی الله عنه باندې کوچنیان دي نو ځکه مو ور نه کړل نو امیر المؤمنین رضی الله عنه سمدستي امر وکړي چې د دوی دپاره دې د یمن څخه څادرونه راوغوښتل سي تر څو چې دوی ته نه وي رسېدلي زه آرام نسم کولی بیا هغوی یو څوک یمن ته ولېږئ او څادرونه یې ورته راوړل چې کله هغوی څادرونه واغوستل نو عمر رضی الله عنه هم خوشحاله سو دا و د امیر المؤمنین رضی الله عنه پر خپل رعیت باندې مهرباني او له خدایه ویره قدرمنو اوریدونکو تر بیا راتلو مو
پر یوه الله جل جلاله سپارو.